زه خو نوې نوې وم ماله به جړا راله ما به وي سر ته چې ما ته غوسه چې زما خپې رپي خیر بیا به یې رازدا کړم ځان ته به یې رانږدې کړم ویې به یې راځه چې وسکه ریلیکس شه ما تا چې ما ته څه ویلي دي چې ستا دپاره په ډرامه کې جاړي او په رښا جاړو په هغې مکالمې جاړو چې هغه مکالمه دومره دردناکه وي چې په هغې مکالمه زمونږ اوښکې بهیږي په رښا چې زه خو چې مکالمه ویمه نو زه ویم ما ته خپل کور خپل بچی رایاد شي زه ځکه وجاړم ځکه چې په ډرامه کې سین کې دومره ورننوځم چې زه ویم دا زما کور دی دا زما بچی دی دی ما ته داسې لګیا دی نو سخر مې په آرمي کې میجر ریټایر شو بیا پکې زه راواده شوم نو بیا مې خاوند په پی ایف کې و بیا هغه سره تقریبا 18 سال یو کله چې راماندې اوس کله ما ته وی میډم ما سره کار نه کوي په ډرامه کې وایي سر خاوند به مې مړه کړي او زما خاوند خو فوجي دی خو په جازونو کې دا خو ډېر سخت طبیعت دی چې دوی موږ وګوري او موږ را روان شو دوی وایي څه وایه دی وی ډمان راغلی نو په ډمانو کې او په موږ کې فرق دی او زه به ویم که یو ډمه ګډېږي او خاوند ورته باجوی دا هغې مجبوري ده چې خدای ما بخي که خدای هغه بخي د دې نه علاوه که څومره آرټسټان دي ډایرکټران دي بیبي راته وایي او یوازې د خپلو بچو بیبي نه یم دا د ټول کې پی کې بیبي یم د ټول پښتنو بیبي یم څوک وجړو څوک وخندو دا ګورې د آرټسټ ډېره غټه قرباني ده د دې عوامو دپاره نو که دا ټي وي نه وي نو دا آرټسټ بنو او که دا آرټسټ نه نو دا ټي وي بنو माहिर अमलियात और तावीज़ात अल्लामा अबू अहमद मुतवक्कल दुनिया में हलचल मचाने वाली कुव्वतों के आमिल किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने वाला खास अमल सास बहू का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म वहमी और शकी मिजाज शौहर हमेशा के लिए ताबे औलाद का नाफरमान होना कारोबारी बंदिश बैरून मुल्क सफर में रुकावट हर किस्म की बीमारी का खात्मा औलाद का ना होना तलाक के मसले को फौरी हल जादू टोने के असर का मुकम्मल खात्मा पनास्त पोलाड़ की दिस्ताए मखालिका एहसान नदी जदील र पैदाए मखालिका को चरतरा नशवी विनु कड़ी गुनाह माफ़ की इंसानी माँ पलक्स के ख़ताए मखालिका अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु क़दरमन मुराद अली काट लेंगे माँ द परवास टीवी लखवा او نن تاسو ملاقات یو داسې هنرمند سره کول غواړم یو داسې اداکار سره کول غواړم چې هغه زموږ لپاره یو لیجند درجه لري د یو اکیډمي درجه لري ډېر سینیئر اداکار دا میډم بي بي شیرین ما سره نسته ده چې د پښتو لپاره د پښتو د ډرامې لپاره د پښتو د شوبیز لپاره دوی ډېر زیات هلي ځلې کړي ډېر زیات کاری کړي ډېر زیات ستړي دي د دې په کریډ باندې بشمیره سپر هټ ډرامې پرتی دي د سټیج باندې په ټي وي باندې په ډیر زیات کاری کړی دی دوی سره خبرې تر دوی سره غب شپ لګو میډم خپل پروګرام تیار کړی هم ستړي مشه السلام علیکم وعلیکم السلام بچیا خوشاله اوسئ آباد اوسئ او څنګه چل جون څنګه تیری شکر دی یاره جون خو ډېر ښه تېرېږي ځکه ښه تېرېږي چې یو خو شوبیز داسې اداره ده چې په دې کې انسان ډېر دې کې مصروف وي او بیا زمونږ دا اداره چې کومه ده نو دا کار چې مونږ کوو نو په خندا په خوشحالۍ محنت په خپل ځای خو هغه ټیم ورک کار چې مونږ کوو لکه په کور کې چې یو مور وي او کشران یې بچي او ډایرکټر یې پلار وي صحیح ده نو زمونږ دا ټیم ورک داسې دی بالکل چې بنده مصروف وي نو دی مطلب ورزش هم کیږي دغه هم کیږي او چې کله ته دماغي سکون به ته ملاوي چې کله ته ټینشن نه کله ته یوازې بیا کله ځان ته فکر کله نو خامخا چې بالکل داسې کله په کور کې یوازې شمه او کور کې څوک نه وي او انګور مې مور او پلار کره لاړه شي او زوی مې نه خاوند مې نه لونه خو مې دوه دیا مې واده کړي دي نو بیا د دیوالونو څخه ګورم وایم وای زه دې ژوند ته پاتې شوم نه نه بیا ځان له ذهن بدل کړم وایم نه شکر الحمدلله زما ریډیو دی زما ټي وي دی زما خیبر دی زما د یوټیوب ښې ډرامې دي ډېر خلک به د یوټیوب د ډرامو نه الرجي وي چې یاره موږ دې کې کار نه کوو او کار به ولې نه کوو چې بھائی دا شوقیان دي شوق خو زه وایم چې دا ستاسو د نرسري د پریپ کلاس دی دې کې زده کړه ده دې کې زده کړه ده زه به تاسو ته ووایم په خپله چې اول یوټیوب نو سی ډي وه سی ډي کې ما ډېر کار کړی صحیح ده زده کړه مو کړې ناسته پاسته مو کړې د خبرو چل مو زده کړی عام خبرې بل شان دي او چې کله ډرامې له راشي نو د ډرامې ډایلاګ بل شان دي دا خو به موږ منو صحیح خبره ده موږ ته یو بالکل او یو زده کړه ښیي د معاشرې اصلاح کوو یو ټاپک راوچت کو په هغې ډرامه جوړه کړو په هغې باندې ټول ټیم ورک کار وکړو د یو معاشرې اصلاح وکړو څوک وجړو څوک وخندو دا ګورې د آرټسټ ډېره غټه قرباني ده د دې عوامو دپاره
نو کدا ټي وي نه وي نو دا آرټست بنو او کدا آرټست نه نو دا ټي وي بنو جی بالکل صحیح خبره ده میډم دا راته و تاسو په جون باندې خبرې کو تاسو مطلب رهایش مو د کوم ځای چې پیدا شو چې تلو شي بای علاقه مو کوم ده زه خاص ته مردان ما د مردان د علاقې ما فخر په کوم سم راي ډي پیز راغلم زموږ مردان ته راغلو پنام ولا ور کړی و او د مردان بلکې ټول کې پی کې ټول پاکستان پاکستان دې زما وطن دی خو د کې پی کې خلک چې کوم خواږه دي زه به دا ووایم که هغه د پیښور د پیښور هم زما دی چې پکې خیبر دی پکې پی ټي وي ده پکې زما د یوټیوب خلک دی پکې ډایرکټران دي زما نو ټول زما خپل دي همدغلته کې ما تعلیم هم حاصل کړی دی ما اف ای د مردان نه کړی ده او همدغلته کې ما درونو خویندو مشره خور یم او بله خبره دا چې زما خو دې طرف ته څه شوق نه و چې یاره زه به دلته راځم ولې چې او شوبې ته به راځم ولې چې زما خاندان چې کوم دی زما سخرګنۍ چې کومه ده نو هغه ټوله د آرمي سره او د پی اف سره تعلق لري نو سخر مې په آرمي کې میجر ریټایر شو بیا پکې زه راواده شوم نو بیا مې خاون په پی اف کې بیا هغه سره تقریبا 18 سال یو خوا بل خوا وګرځېدم بیا چې د هغه ځای نه چې کوم خوا به ټرانسفر کېدو 2-3 کاله نو زه به هم ورسره تلم نو بیا داسې چې د هغې ریټایر شو نو پکې بس اس سوچ مې داسې طرف ته نو که نه چې به زه به شو بیس ته راځم بالکل نه خلک وایي زما شوق و زه به هېڅ شوق نه او ریډیو به مې اورېدو ټي وي کې به ښه ډرامه راغله هغه به مې کته خو بس دا هر څه به د خدای د طرفه لیکلي او زه به دې طرف ته راوستم نو په دې د الله لاک شکر چې یو د مور کریکټر یې راکړی او یو خوږ دروند کریکټر یې راکړی او چې دا کم کشران آرټسټان دي بالکل نو دا خو زه د فیمز صاحب یو خبره دغه کومه چې فیمز صاحب زمانه نیا بیبي جوړه کړه او وینا وی تبا د خپل کې پی کې نیا بیبي اوس هم ماته فیمز صاحب بیبي وي د دې نه علاوه که څومره آرټسټان دي ډایرکټران دي بیبي راته وي او یوازې د خپلو بچو بیبي نه یم د ټول کې پی کې بیبي یم د ټول پښتنو بیبي یم تر دې چې یو ځل پنجاب ته تلو مري ته تلو رښتیا نو په مري کې چې داسې د پنجاب خلکو ولیدم نو ما ته وی آپ وہ والی نہیں ہے وہ نیا بیبی ہاں میں آپ لوگوں کی بھی میں بیبی ہوں نو دومره خره باندې ولګېدل که نه ځکه چې په کور کې یو بیبي وي نو هغه بیبي ډېرې قربانۍ د دې بچو دپاره ورکوي قدر نوم هم دی ته امي والا هغه خوا دې خوا نوم دی ته که ماما کا اکه بیبي چې کوم زموږ د خوږ نوم دی د پښتنو چې بیبي مې داسې نو خوند راله راکوي او ټول چې کوم دي زمانه کشران چې کوم دي ما دې ته د بچو په نظر کتلي دي او چې چاته ویم بچي سار نیلم راله راغاړه وته وایي بیبي خو ډېره بل شان ښځه ده نادیه ګل راله را ترغاړه وته وایي بیبي خو ډېره بلې چې ټولو مونږ ورسره کار هم ورسره کړی شکر دی او الله دې ښې لري الله دې آبادي لري ټولو ته دعا کوم او ټول ما ته دعا کوي نو زه وایم چې تا ډېره د احسان خبره ده او ډېره غټه لویه خبره ده زما دپاره چې دا زما بچي دي او دا زما لوڼم دي دا زما زامن هم دي که هلکان دي که جنکې دي دا زما بچي دي زما د وطن بچي دي زما د پښتنو بچي دي نو چې دوی ماته دعا وکړي او دوی ماته په ډکه خوله وایي بیبي نو زما له خو فخر پکار دی میډم دا راته ووایه چې د پښتو نه علاوه نورې کومې ژبې درځي نه د پښتو نه علاوه بس دغه د اردو ژبه راځي قومي ژبه د زمونږ اردو او مادري زبان چې کوم دی نو هغه زمونږ پښتو ده ظاهره ده نو اردو هم ښه ویلی شم چې پکې لږه لږه پنجابي هندکو هم لږه لږه خو پښتو چې ده که نه بس په پښتو مړه یم بالکل جی بالکل تاسو د په کم فارمیټ کې کار کړی مطلب په ریډیو مو کار کړی په خیبر مو کار کړی په کوم فارمیټ زما چې اول رالم نو زه نو پی ټي وي ته رالم اسې پی ټي وي ینګ راغلی وې که نه په دې ایج کې راغلی وې نه د 15 سال مخکې زه راغلی وم مخکې او نه مور راغلی وم د مور کریکټر کې راغلی وم بالکل د دې نه ینګ وم نو اورنګزیب افریدي الله دې ښاد او آباد لري زموږ د ټولو سره نو زه اسې پی ټي وي ته یو آرټسټ سره رالم ما زه پی ټي وي ګورم هلته د هغې ډرامه وه نو وی راځې چې ورشو پروډیوسر صاحب له اورنګزیب افریدي ډېر ښه انسان دی لاړو چې م سره اوس کله چې رامان دی اوس کله ما ته وی میډم ما سره کار نه کوي په ډرامه کې وایي سر خاوند به مې مړه کړي او زما خاوند خو فوجي دی هغه په جازونو کې ده خو ډېر سخت طبیعت دی وایي ته د یو وخت کیسه کوې ما ورته زه په ریډیو کې نو وایي چې ریډیو کې کار کې
خو خوش قسمتي مې دا چې زما د ریډیو پروګرام هم ډیر پاپولر دی ډیر هټ دی په مردان په کلو نو اغه نه چې دی خو راوړي نو بیا بیبي شي او الته چې د بیبي شیرینه ده نو اغه مال لړم ډرامه راکړه خیر زی رضا کړم او زب پټاتلم راتلم بیا مې وی چې دا خو د دې خبره نه ده خو پلار مور مې د الله بخي غیر سره په صلاح شو او ما باندې کوله چې زمور پلار کړه زمغي بیمار دي مور پلار سپورټ کړی تب واو نو پلار ډیر سپورټ کړم خو بیا مسره یاره وجه ماته به وی لوري کس خرګنې ته دی پته ولګي دا خاص کر خاون ته نوې بسوي نو ما وی ځل الله بخیر کی بیا مې رو خاون رضا کو بیا مې داس خرګنې رضا کړه سبا تر دې د پوری ته وې ما چې اغي ما سره تعلق بیا پرې خودو دعا سلام را سره پرې خودل بالکل وی ریډیو ته خلاړې نو ته د اجازه چا در کو زموږ نه دي تاسو نه کو او تا د ځان نه دومره مشروطه جوړ کړو ته لاړې پی ټي وی دا ما وتوی ال تماته دومره غټه ډرامه میلاو شو او ظاهر د اورنګزیب افریدی لمه فرست ټایم سمجھړه مې ولا چولیو په یو درې اپیسوډو کې ډیر نو غصه هم شوراته او سکرپټ پم را واغشتو به غرزو زه خو نوې مال به جړه رااله ما به وی سره چې ما ته غصه چې ما خپېره پی خیر بیا به رضا کړم ځان ته به رانستې کړم به راځه چیپس کا ریلیکس را ما ته چې ما ته سویلی دی غر څه زمانه یې به ما سره خواري کوله ما ویره د اسګرانم نه دي سینته د انګل دي او د دې نراوتل دي ځان ډبول نه دي دا اسګران کار نه دی صحیح ده نو هغه لامبوزن ته پته لګي چې زه سینته ورو دانګم نو مال لامبو راځي زه ځان بچکول شم هغه مثال ما د خپل ځانم کو نو هغه ډرامه چې ما وکړه نو ټولو د پاره په پی ټی وی کې نوې خوش خبري و اورنګزیب افریدی ماته ډیره هټ روانه ویره ویتا خو د خدای ته دا وې مریان چې دا درې کسه کې د ما لړ چولیو او اوس په خپل موته سر بس خبره دار چې یو مهنت خو کول دي کنه یو کلاس کې ناس ته امتحان ورکې دا زما امتحان دی زما د پاره اغه نه پس بیا خیبر ته لاړم دا فیمس یو ډرامه وا اغه ځنه نمبر واغشتم ستوري کا هنګوغه اسکول باندې چې هغه یو ماشوم شهید شوی نو د هغه ماشوم د مور کریکټر په ما وکړو او پاګې باندې ماته نقد نام ملو شو ماته سرټیفیکیټ ملو شو فرست ډراما و زما په خیبر او شکر الحمدلله تعالی سپوري د خیبر د سکرین لا اوټ شوی نه ما نو بس بداوې ما چې دا در سره د خپل عوام د واګانی د خپل خلکو د خپل بچو د واګانی به ولې چې بے دعا ته چرم نشي بارکې اخر کې کتون تاسو میسج ورکول میسج زدا ورکول غواړم چې دا خلک مونږ خوخای په ټي وي مګوري ال د بي شيرين ډرامه دا چرته بیو بني وای دا خپل ډرامه لري دا که ساده خزراته ملو شي وای دا خخ پاټونه کې خخ فلان ور هر کلی د زوري کارډینګ لکنه خو ز یو خبره په افسوس سره کوم چې دی مونږ وګوري او مونږ را روان شو دی وای سویا دی وای وی ډمان راغلیو نو په ډمانو کې او په مونږ کې فرق دی او زه به ویم که یو ډمه ګډېږي او خاون ورته باجوی دا هغې مجبوري ده چې خدای ما بخي که خدای هغه بخي دا د الله کار دی مونږ د معاشرې اصلاح کوو دلته راغلیو امجد نوید صاحب زموږ ډایرکټر دی لا ماته پته نشته چې ډراما څنګه چل دی څنګه چل نه دی بار ټول د کنیلم ګل دا نادیه ګل دا ورسره نورې جنکې دي ټولې لګیا دي په ریکارډینګ کې مصروفي دي نو زه دا وایم چې موږ ستاسو اصلاح کوو موږ تاسو ته سمه لار ښایو موږ تاسو ته غلطه لار ښایو چې په سمه لار روان شي نو ستا بچي به محفوظ وي ته به هم د ډېرو حادثو نه محفوظ وي او که نه په غلطو ته روان شوي نو بیا تاسو په ډرامه کې دا غلط لارې انجام ګورئ دغه ته وی ډراما دغه ته وی بالکل دغه ته وی ډراما دغه ته وی آرټیست دونه قرباني ورکړي چې ستا د پاره په ډراما کې جاړي او پریشا جاړو په هغه مکالمه جاړو چې هغه مکالمه دومره دردناک وي چې په هغه مکالمه زمونږ اوخ کې وایي پریشا چې زه خو چې مکالمه وایم نو زه وایم ما ته خپل کور خپل بچی رايج زه زکه وجاړم ځکه چې په ډرامه کې سین کې دومره ورننوځم چې زه وایم دا زما کور دی دا زما بچی دی ماته داسې لګیا دی نو زه ځکه وجاړم او په دې کې ډرامه کې موږ تاسو خندو نو دا څومره غټه لویه قرباني ده خو خبره داره چې دا زما ستاسو نه ګیله ده چې داسې سوچ بالکل مه کوئ او ستاسو په زړونو موږ راج کوو ستاسو دعاګانې موږ سره دي نو موږ ځکه مخکې کامیابوي
ډیره مننه مهرباني قدرمنو دا میډم بي بشیرینه چې موږ سره خبرې ترې کړې غب شپ مو سره ولګو اوس په دې اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسه آباد اوسه د الله په امان.